The power of now. د وس وخت طاقت. آیا تا کله دا سوچ کړی دی چې موږ ژوندي یو خو ذهن مو همیشه په تیر وخت کې بند وي یا د راتلونکي په یره کې؟ موږ سوچ کوو هغه ولې داسې وشول، راتلونکي کې به څه کیږي، سبا به څه کیږي، که ناکام شوم نو څه به کیږي. هم په دې سوچونو موږ اوسنی وخت د لاسه ورکو. اصلي مسله څه ده؟ اصلي مسله ژوند نه دی، اصلي مسله زموږ ذهن دی. ژوند هم دا دی، دا اوس چې روان دی، خو زموږ ذهن یا ماضي ته ځي یا مستقبل ته. ماضي چې بیرته نه راځي، مستقبل چې لا راغلی نه دی، خو اوس وخت اصلي ژوند هم دلته دی. د اوس وخت کې طاقت دی. د پاور اف ناو دا سبق راکوي چې درد نه په ماضي کې دی نه په مستقبل کې. درد صرف هغه وخت وي کله چې موږ ورته وس فکر وایو. کله چې ته ماضي یادې هغه ماضي نه وي بلکې دا اوس یو فکر وي. کله چې ته د مستقبل نه یره محسوس کې هغه مستقبل نه دی بلکې د وس وخت یو وهم دی. ته ذهن نه یې، دا ډیره مهمه خبره ده. ته خپل ذهن نه یې، ته هغه څوک یې چې خپل ذهن ته ګوري. فکر راځي او بیا ځي، خو ته هم دلته پاتې کېږي. کله چې دا خبره درته واضح شي نو ستا ازادي شروع شي. غم د کومه راځي؟ غم د ژوند نه راځي، غم د مخالفت نه راځي. کله چې مونږ وایو دا داسې نه وه پکار، زما ژوند ولې داسې دی، زما سره ولې هم داسې وشول، نو مونږ د حقیقت سره جګړه کوو. او حقیقت سره جګړه کول نور درد پیدا کوي. قبول کول سکون. قبول کول دا نه دی چې ته کمزوری شوې، قبول کول دا دی دا اوس حقیقت دی، زه ورسره جګړه نه کوم. کله چې ته اوسنی وخت قبول کړې، کله چې ته اوسنی حالت قبول کړې، نو ذهن په آرام شي او زړه هم سپک شي. که ته هم د وس وخت سکون غواړې نو دا کار وکړه. په زوره ساه واخله او د ساه راتلل محسوس کا او د ساه وتل هم محسوس کا. بس هم دا په دې لمحه کې نه ماضي شته نه مستقبل، صرف وس وخت شته. او په وس کې هیڅ مسله نه وي. مسله چیرته وي؟ مسلې په حقیقت کې نه وي، مسلې په سوچونو کې وي. ذهن وایي زما ژوند خراب دی، زه ناکام یم، زما سره انصاف نه دی شوی. خو که ته اوس وګورې ته ساه اخلې، ژوندی او خاندې. ایګو د درد جړ دی. انا همیشه وایي زه به زیاته ولرم، زه به ځان ثابت کم، زه به د ټولو مخکې شم. دا انا ده. انا ته ماضي پکار ده او مستقبل پکار دی. خو په وس وخت کې، په ناو کې انا ژوندی نشي پاتې کېدی. همدا وجه ده په وس وخت کې سکون دی. خاموشي طاقت دی. خاموشي کمزوري نه ده، خاموشي شعور دی. کله چې ته هر فکر ته جواب ورنکې، هر خبره په زړه نه اخلي، بس مشاهده کې، نو ته د دننه نه مضبوط کېږي. کامیابی او اوس وخت. اوس کې ژوند کول دا نه دی چې کار پرېږدې. ته کار وکړه خو بغیر د پریشر. ته پلان جوړ کړه خو بغیر د یری. ته مخکې لاړ شه خو بغیر د بېقرارۍ نه. دا اصلي طاقت دی. آخري پیغام: ژوند سبا کې نه دی، ژوند په پرون کې نه دی. ژوند هم دا اوس دی، په دې لمحه کې. که ته سکون غواړې، که ته خوشحالي غواړې، که ته ازادي غواړې، نو دا زده کړه. په اوس کې ژوند وکړه، په موجوده لمحه کې، ځکه چې د اوس وخت طاقت د ټولو لوی طاقت دی.